پښتانه په غوښو مین دي. ته که هوټل له ورسې دی به په 10 میلمنو باندې روشونه خوري، خو که ته که د یو کتاب خواست ورته وکړي چې دا یو کتاب واخله، دی کتاب ته ارزښت نه ورکوي، وایي دا د لیونیانو کار دی. بنیادي طور په پښتون سماج، چونکې موږ تاسې له پښتني ټولنې پښتون سماج سره تعلق لرو، د موږ په سماج کې په ټولنه کې د ښځو د حقوقو لپاره د ما په نظر باندې تر ټولو لوی خنډ اول وارې بې تعلیمي ده، دوم خنډ بیا کلچر ده، دریم خنډ بیا ریاست هم په دې کې خپل بنیادي کردار لوبولی سي. هغوی چونکې پښتانه باعث کام موږ ښځه ما ورته وویل چې ډېره مظلومه ده، زه نسم کولی چې خپله لور خپله خور دې پروګرام له راولم، ته نسې کولی، په موږ کې هغه جرأت نشته، موږ هغه ځای ته نه یو رسېدلي. هغې وجه دا ده بې علمي ده چې موږ علم نه یې ورکړی، ښځې ته مې خپل حق نه یې ورکړی، موږ به دغسې شاته پاته یو. دا خو ډېره لویه مسله ده، تاریخي پس منظر غواړي، چونکې پښتانه به حیثیت کام تر دې دمه پورې له قبایلي پړاوه نه دي تېر سوي، نو د نوي عصر سره ولد نه دي پښتانه. بیا د پښتنو مسلې په سیاسي اساس هم شته، په سماجي بنیادو باندې هم شته. تر ټولو لویه مسله چې ورته ګورو د تعلیم. موږ په سیمه کې بلوچستان هغه واحد قوم دی چې ښځو ته د تعلیم لاره خلاصه کړه. هر کوم چې چا چې تعلیم په ښځه کړی دی که په نارینه کړی دی هغه پرمختګ دی. اوس هم چې ته کوټې له ورسې کمې بلوچستان ښځې چې کم تعلیم کوي ما ورته تصور نسو کوی. د ما په نظر پښتون به استحکام غلام ده. دا کارونه خو د ریاست کار ده، په ریاست کې بیا د دې کلچر ډپارټمنټ خپل ځان ته وزارت او داسې نور مثلا په کار ده په پښتانه سماج کې دا رقم معاملې، دا رقم سیمینارونه، موضوعات په مختلفو موضوعات باندې چې هغه په سماج کې د بدلون، د شعور، د علم، د پوهې، د آګاهي سبب ګرځي. نو دا یو رضاکارانه پلیټفارم یي د ادبي تنظیمونه. نو په کار ده چې په ټول پښتانه وطن کې چېرته هم یو داسې سیمینارونه په داسې موضوعاتو باندې جوړ شي چې هغه په سماج کې یو ډېر غټ رول وبهیي. یعنې ښځه که موږ تاسې ګورو د پښتانه سماج یا عموما د انسان که یې چېرته انسان راواخلي، د انساني نړۍ نیمه آبادي ده، همداسې د پښتون قام هم نیمه آبادي ګڼل کېږي. نو ښځې چې له حقوقو څخه محروم وي په مختلفو حسابو، سیاسي، معاشي، معاشرتي، انفرادي، اجتماعي حواله، نو سماج بیا له ډېرو لویو لویو ستړو سره مخ کېږي. نو دغسې د علمي سیمینارونه بیا خلک انفرادي طور په ذهني اساس باندې جوړوي. دا خو ډېره لویه مسله ده، تاریخي پس منظر غواړي، چونکې پښتانه به حیثیت کام تر دې دمه پورې له قبایلي پړاوه نه دي تېر سوي، نو د نوي عصر سره ولد نه دي پښتانه. بیا د پښتنو مسلې په سیاسي اساس هم شته، په سماجي بنیادو باندې هم شته. تر ټولو لویه مسله چې ورته ګورو د تعلیم ده، بیا د پښتنو کلچر ده. پښتونولي که موږ تاسې ګورو یوازې په یو اړخ د ښځې حمایت کوي، هغه هم کله چې نر ته د عزت مسله، د ابرو مسله پیښه شي بیا په ښځه باندې ننګ کوي، حتی تر مړي پورې رسېږي. خو نور د ښځې کوم انساني، سماجي، مذهبي، انفرادي، اجتماعي حقوق چې دي، د جایداد حق بولي، د سیاست حق بولي، د تعلیم حق بولي، د روزګار حق بولي، د نوکري حق بولي، د ښځې او د نر له مابین د خاوند او د میرمنې له مابین کوم حقوق دي، د خور او د ورور له مابین حقوق دي، همداسې د خواښې او د خسر له مابین په خاندان کې. نو دا ډېرې لویې مسلې دي، دا ډېر تاریخي پس منظر لري. چونکې پښتانه چې ده، پښتانه ټولنه چې ده یا پښتون کلچر چې ده تر ډېره حده پورې له نوي عصر سره نه ده ولد، نو په هغې اساس باندې دغه ستونزې بیخي زیاتې دي. دا خبره خو چې زر امکان ولري نه سم والی، چونکې په دې دغه کې بنیادي طور یوازې ادبي ټولنې یا انفرادي کارونه د لیک په شکل کې، د سیمینار په شکل کې، یا د کتابو د ناولونو په شکل کې چې هغه په انفرادي ډول کارونه کوي. مثلا د دې پروسس، طریقه کار یا عمل یا اثر ډېر ځنډنی وي، که څه هم دا په انفرادي ډول باندې وي. عموما د دې د چټکتیا لپاره خو بیا ریاست قوانین جوړوي چې په هغوی د هغوی لاګو کولو لپاره بیا له هغې سره فورس وي. نو موږ خو رضاکارانه طور کارونه کوو، د خوښې کاري چې په هر چا باندې اثر وکړي، نو دغه اثر سي لږ ځنډنی څه وخت غواړي. بنیادي طور په پښتون سماج، چونکې موږ تاسې له پښتني ټولنې پښتون سماج سره تعلق لرو، د موږ په سماج کې په ټولنه کې د ښځو د حقوقو لپاره د ما په نظر باندې تر ټولو لوی خنډ اول وارې بې تعلیمي ده، دوم خنډ بیا کلچر ده، دریم خنډ
بیا ریاست هم په دې کې خپل بنیادي کردار لوبولی سي خو هغوی چونکې پښتانه باعثیت کام نو بده مرغه دارالامان چې دی زموږ په پښتني ټولنه کې یا په ټوله زموږ په سیمه کې چې د ښځو کم استحصال کیږي د دوی سره چې کم ظلم روان دی موږ دوی ته حق نه ورکوو دا په هغه اړه لیکل سوی دی موږ چې نجلۍ پیدا سي د هغې د پیدایښت یې ونیسي د هغې تر مرګه پورې چې د هغې سره کم چلند زموږ ټولنه کوي دا په هغه کې هغه انځورګري موږ راخیستې ده موږ ښځو ته هغه حقوق نه دي ورکړي کم چې اسلام ورکړي دي کم چې پښتنو ورکړي دي کم چې پرمختګ قانون ورکړي دي موږ که د دوی نوم ایږدو ام بې کوتره ایږدو یا بې موټر ایږدو یا بې دربلۍ ایږدو موږ دوی ته د تعلیم حق نه ورکوو که چیرې ډېرې نجونې پیدا سي موږ وایو دا هلک ولې نه پیدا کوي په وراثت کې موږ دوی ته حق نه ورکوو نارینهو ته یې ورکوو دوی ته یې نه ورکوو د واده په اړه موږ د دوی څخه پوښتنه نه کوو په زور یې بل چاته ودوو په دویم واده پسې ودوو په بدۍ کې یې ورکوو په بن یې ورکوو نو دا هغه استحصال دی چې زه دې ته وهڅولم چې زه د دې حقوقو په اړه د دې مسایلو په اړه د دې د ښځو د استحصال په اړه دا ناول ولیکم مسله داسې ده چې د نړۍ کوم مذهبونه موږ سټډي کوو هغه که اسلام دی یهودیت دی او که بودیزم دی که سیکیزم دی که آتش پرستان دی که یهودیان دي په هغه کې واحد اسلام دی چې هغه ښځو ته څلور حقوق خامخا ورکوي هغو ته په وراثت کې برخه ورکوي هغو ته د خوښې واده اجازت ورکوي هغو ته د تعلیم حق ورکوي هغه ته د ملکیت حق ورکوي په بدقسمتي سره زموږ پښتانه دوی ته دا یو حق هم نه ورکوي نو هغه ظلم چې د دوی سره کیږي دغه علت چې ما دا ولیکي چې زموږ په عمل او زموږ په کار کې چې دوی تضاد دی نړۍ د ګلوبل ویلیج یو رنګ اختیار کړی دی نړیوال کلی د میډیا په راتګ سره چې دی ډېر فاصلې کمې سوې ډېر سوچونه کم سو ډېر کلچر سره عام سو اوس د نړۍ کم کلچر چې په میډیا کې دی هغه به موږ خپله وو پخوا دغه ولې چې کوچیان خلک بولو په کلو به د ښار په حالاتو به نه و خبر په بل قوم کې څه کېدو دوی نه خبرېدو اوس موبایل د هر چا په لاس کې دی په یورپ کې څه پیښیږي ته په کور کې نه یې خبره هغه خلک خبر دي نو ځکه هغه فاصلې را لنډې سولې او موږ یو د نړیوال کلي په لور قدم اخیستی دی ځکه دا زموږ کم زاړه کم عنعنات چې دي دا کرا په ختمېدو دي موږ په سیمه کې بلوچستان هغه واحد قوم دی چا چې ښځو ته د تعلیم لاره خلاصه کړه هر کوم چې چا چې تعلیم په ښځه کړی دی که په نارینه کړی دی هغه پرمختګ دی اوس هم چې ته کوټې له ورسې کمې بلوچستان ښځې چې کم تعلیم کوي ما ورته تصور نسو کوی نو ځکه د بلوڅو ښځې په خپل ادب کې په خپل سیاست کې د خپلو نارینهو سره وژه په وژه روانې دي او دا به د موږ څخه دومره مخته ولاړ سي چې دا وخت دوی مزاحمت کم کوي ما ورته د مزاحمت سوچ نسو کولی د دوی ښځې ولاړې دي مزاحمت هم کوي سیاست هم کوي علم هم کوي د هغو بنیادي وجه دا ده چې دوی خپل ښځو ته د تعلیم حق ورکوي موږ ښځه ما ورته وویل چې ډېره مظلومه ده زه نسم کولی چې خپله لور خپله خور دې پروګرام له راولم ته نسې کولی په موږ کې هغه جرأت نشته موږ هغه ځای ته نه یو رسېدلي هغې وجه دا ده بې علمي ده چې موږ علم نه یې ورکړی ښځې ته مې خپل حق نه یې ورکړی موږ به دغسې شاته پاته یو علم نه ورکوو بې سوادي ده سره وراثت کې حق نه ورکوو سره ښځه چې دا موږ د پښې مچڼه ګڼو د څو پورې چې زموږ دا زاړه تصورات موږ ختم کړي نه وي ښځه کله هم مخته نشي راتلی موږ به ښځې ته جرأت ورکوو په علم به یې ورکوو په وراثت کې به حق ورکوو د ویلو توان به ورکوو هغو ته به د کار کولو اجازت ورکوو په ادارو کې د کار کولو او د علم اجازت ورکوو بیا به زموږ ښځې راځي هغه چې خپل په حق خبرې سي هغه به بیا هغه ټولنه نه وي چې کومه موږ نن وینو پښتانه په غوښو مین دي ته که وټل له ورسې دی به په لسو میلمنو باندې روشونه خوري خو که ته که د یو کتاب خواست ورته چې دا یو کتاب واخله دا کتاب ته ارزښت نه ورکوي وایي دا د لیونیانو کار دی نو چې په یو ټولنه کې و لیکوال ته و کتاب ته څوک ترجیح نه ورکوي توجه نه ورکوي هغه ټولنه به هم دغسې پاتې وي چې استحصال به بل یو کوي د ده حق به بل یو خوري د ده مځکه به قبضه کوي د ده کلچر به قبضه کوي د ده ژبه بیایي او دی به بیا وخت تېر سوی وي او دی به خپل لاس مروړي په لاس به هېڅ نه ورځي خوشحاله اوسه